95 سلنه زموږ پرېکړې د احساساتو په اساس دي او همدا ستونزه ده. آیا خیس کوې چې سهار وخته پورته شې؟ نه. آیا خیسې لرې له هغوی سره کښېنې چې ستا بدې سي؟ نه. آیا حوصله لرې چې هره ورځ تمرین وکړې ولو که ستړی ستومانه یې؟ نه. حوصله یې نه لرې. نو موږ خپلې پرېکړې د خپلو د احساساتو او غوښتنو پر اساس کوو او همدا مو له سترو بریاوو وروسته کوي. دا اسانه نه ده چې د خپلو بدبختیو په خاطر په لار کې نورو سره جنګ وکړې، کورنۍ کې خپله مور خفه کړې او خپله خور ووهې. خو آیا همدا غیرت دی؟ د خپلو بدو عادتونو پر وخت دغه غیرت ښودلی شي. په همدې شدت د خپله تنبلي وهلی شي. په همدې شدت خپلو منفي فکرو سره جنګ کولی شي. که واقعا نری په همدې شدت د یو نوي تجارت لپاره کار کولی شي. نه یې شي کولی چون ته بهانې لټوې. چون ستا د ژوند بدبختي تل د بل ګناه وه، تل د بل ستونزه وه. ته خو ځان بې ستونزې بولې، داسې مخ ته نشې تللی، بس خپل مسؤلیتونه باید ومنې. ځکه همدا ته یې چې چانسونه له لاسه ورکوې، همدا ته یې چې له خپل تیر نشې راوتلی، همدا ته یې چې د نوي پیل جرأت نشي کولی، همدا ته یې چې ځان د غلامۍ له زنځیرونو نشي خلاصولی. نورې بهانې پرېږده، ته نور ماشوم نه یې، مګر ته هیلې نه لرې، مګر ته فکر نه لرې، مګر ته خوبونه نه لرې، مګر ته کورنۍ نه لرې، مګر ته ژوند نه لرې. بېغیرته اوسېدل پرېږده، د نورو ژوند باندې نیوکې کول پرېږده. ځان وګوره، څه یې، څنګه یې، آیا داسې ښه یې؟ خطر ومنه چې نور په تا وخندي، نور په تا خبرې وکړي. آیا تر اوسه پورې نه پوهېږې چې له ژوند څه غواړې؟ بس د خپل ژوند ټول مسؤلیتونه په خپله غاړه واخله. خپله ډوډۍ په خپلو پیسو وګټه، خپلې پیسې په خپله وګټه، تر څو ځان وپېژنې او د ژوند موخه پیدا کړې. سر لنن نور خپل خیس پسې نه بلکې خپل موخو پسې وګرځه.